دا د خوست امنیه قومندانۍ اړوند دوهم امنیتي حوزه ده. دغه امنیتي حوزه د ښار مهم ځایونه کنټرولوي او د امنیتي پیښو مخه نیسي. د دغه حوزې معاون بدري وایي چې د تیرو 3 کلونو په جریان کې دوی ته په ورکړل شوې ساحه کې شاوخوا 300 تورن کسان چې په بېلابېلو جرمونو ککړ ونیولي دي. د بدري په خبره د نیول شویو تورنو کسانو سره یې نږدې 2 میلیونه افغانۍ، 25 اراده موټر، 40 اراده موټرسایکل، طلا، زیرک ټلیفونونه او نور غلا کړي قیمتي شیان نیولي او بیرته یې خپلو مالکانو ته سپارلي. د دې 3 کالو په خواشه کې موږ تقریبا 300 نفره مجرمین غلا قضایي او عدلي ارګانونو ته معرفي کړي دي. 40 اراده موټرسایکلان له همدغو غلو څخه نیول شوي دي چې بیرته خپل مالکانو ته سپارل شوي دي. 25 اراده موټر موږ هم د همدغو غلو څخه نیولي دي او بیرته خپل مالکانو ته سپارلي دي. الحمدلله موږ ولس ته په پوره معنا ډاډ او اطمینان ورکوو چې امنیتي ځواکونه ستاسو په خدمت کې دي. انشاءالله هر وخت به ستاسو مشکلاتو رسیدګي کوي. بلخوا بیا ولسي خلک د دوهمې امنیتي حوزې دغه کړنه ستایي او له ولسي خلکو غوښتنه کوي چې د ورانکارو فعالیتونو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د ولس د خدمت لپاره د سوکالۍ ژوند لپاره ډاډمن امنیت راوستلی دی. هم د ټکنالوژۍ له مخې هم د فزیکي له مخې شپه ورځ دوی خپل تقسیم کود مطابق منډه ترړه کوي او د نړیوالو داخلي تجارانو د هر چا لپاره دا زمینه مساعده ده چې افغانستان کې خپله پانګونه وکړي، کورونه وکړي، اقتصاد هر چا ښه جوړ شي. د خوست امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې بیخي د ستایلو وړ دي، ځکه چې په خوست کې ډېر امن دی. څوک نشي کړی چې غلا یا شوکه یا بل شی وکړي. بیخي د ستایلو وړ دي. غوښتنه دا ده چې د امنیت باید دا اوس چې د اختر ورځ ډېر نږدې دی، باید امنیت ډېر ټینګ کړي، باید د خلکو سره ښه رویه وکړي. نور امنیت بیخي بېشکه د ستایلو وړ ده. د ویلو د چې امنیتي ځواکونو د خوست اوسیدونکو ته د اختر لپاره په امنیتي برخه کې بشپړ امنیت چمتوالی نیولی او د ولس سره او مال خوندي ساتلو لپاره یې په بېلابېلو ځایونو کې پلټن ځایونه برابر کړي څو د پیښو مخه نیول شوي وي.